ګورئ غلا په دوه قسمه باندې ده. یو د یو عام کس نه غلا کول دي، د چا نه سایکل پټ کو، موټرسایکل یې پټ کو. او یو غلا داسې ده چې هغه د پوره قوم نه غلا کول دي، د مالی غنیمت نه غلا کول دي، د اجتماعي مال نه غلا کول دي. نو دا ډیره خطرناکه غلا ده په نسبت د هغه اولي سره. او نن زمانه کې د دې مثال داسې دی لکه د حکومت چې لارو کوڅو له کم فنډونه ورکړي دي، یا د بجلۍ نه غلا کول دي، یا د ګیس نه غلا کول دي. دا داسې غلا ده چې دا د پوره قوم نه غلا کول دي، اجتماعي مال نه غلا کول دي. نو دا ډیر خطرناک دی په نسبت د هغې سره چې د یو عام کس نه ته غلا وکړي. لکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي و د قیامت په ورځ باندې به یو کس راشي، هغه به د اجتماعي مال د مال غنیمت نه به چیلې پټه کړې وي، پوګه کړې به وي او مال به یې راوړي. ما ته به وایي چې ای د الله رسوله زما دپاره سپارښت وکړه، زه به د هغه نه بېزاري اختیار کړم چې نه تا دپاره زه سپارښت نشم کولی. بل یو کس به راشي، هغه به اوښ به یې په شا کړي وي، ما ته به وایي چې ای د الله رسوله دا اوښ مال چې کوم مال دی دا ما د اجتماعي مال نه اخیستی و، د غنیمت د مال نه ما اخیستی و، زما دپاره سپارښت وکړې. نبی علیه السلام به د هغې نه بېزاري وکړي چې نه ستا دپاره زه سپارښت نشم کولی. بل یو کس به راشي، هغه به اس په شا کړي وي او را به شي. نبی علیه السلام ته به وایي چې ما د اجتماعي مال د مال غنیمت نه ما د اس اخیستی دی، ما دپاره سپارښت وکړه. نبی علیه السلام به د هغې نه بېزاري وکړي چې نه تاسو خو ما احکامات ویلي وو او تاسو د هغې باوجود د اجتماعي مال د مال غنیمت نه غلا کړې ده. نو حالانکې د قومي خزانې نه غلا کول دا ډېر خطرناک دی. لکه نبی علیه الصلاة والسلام به چې کله یو جنګ وکړو او د غنیمت مال به رالو، نو نبی علیه الصلاة والسلام به بلال رضی الله عنه ته وفرمیل چې ای بلاله لاړ شه او خلکو ته اعلان وکړه که چا سره د غنیمت د مال څه حصه وي نو هغه ترې راټوله کړه، مال غنیمت تقسیمو. نو بلال صاحب به اعلان وکړو، خلکو به د غنیمت مال ټول راوړو. یو ځل مال غنیمت راټول شو، دوباره تقسیم شو. دې کې یو صحابي راغلی وی ای د الله رسوله وی ما سره د مال غنیمت لږه وړۍ پاتې شوې ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام ډېر زیات غصه شو، ورته ویل ما خو مال ټول تقسیم کړی دی، دا وړۍ به اوس زه په چا باندې تقسیموم. او د غصې نه یې ورته وویلې وی دا ځان سره یو سو د قیامت په ورځ به دا بیا راوړي، ځکه دا د قومي خزانې نه د مال غنیمت نه تا څه څیز ځان سره ایثار کړی دی. او بل حدیث شریف کې راځي وی چا چې د اجتماعي مال نه د مال غنیمت نه یو څیز غلا کو، نو حدیث کې راځي وی جهنم کې یو کنده ده، هغه ډېره زیاته جوره ده او دومره جوره ده که یو څیز پکې څوک ور واچوي نو او یو کالو کې خو به هغه صرف لاندې ورسي. نو چا چې د اجتماعي مال او مال غنیمت نه قومي خزانې نه غلا کړې ده، د قیامت په ورځ به ده ته وویلی شي چې دا څیز مونږ په دې کنده کې ورچو او ته شا به دا د دې کندې نه بیا راوباسه. نو چې اویا کاله صرف هغه لاندې رسي او دی بیا د هغه کندې نه دا مال راوباسي، نو اسیم سخته ورځ در دی انسان به ډېر زیات بد حال وي. او نبی علیه الصلاة والسلام یو جنګ کې غالبا غزوه خیبر ده، دوه درې جنازې وکړې، دې کې د یو بل صحابي جنازه هم تیاره شوه. نبی علیه الصلاة والسلام د هغې نه انکار وکړو. صحابه هم حیران وو چې نبی علیه السلام خو د نورو ملګرو جنازې وکړي او دا یو نه کوي. نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې د کوم قومي مال دی د په هغې کې خیانت کړی دی، د مال غنیمت نه څه حصه اخیستې ده. صحابه وایي مونږ تلاش وکړو، نو د هغه په کور کې مونږ یعنې د 2 درهمو نه کم څیزو د مال غنیمت نه اخیستی و، د قومي خزانې نه اخیستی و، اجتماعي مال نه. نو د هغې د وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام د شهادت باوجود د هغه جنازه نه کوي. بیا د هغې نه پس یو بل صحابي د هغه ذمهواري واخیسته، نبی علیه الصلاة والسلام بیا د هغه جنازه وکړه. نو حالانکې څومره چې قومي څیزونه دي، هغه که د حکومت فنډونه دي، که هغه د بجلۍ په شکل کې دی، که هغه د ګیس په شکل کې دی، نو د دې نه غلا کول په نسبت د عام غلا سره چې د یو انسان نه کوي دا ډېره خطرناکه ده. او همدغه رنګې که څوک د بجلۍ والا له د میټر لیډر دی یا د ګیس ته کم تصویر اخلي، هغې له څه پیسې ورکول یا تحفې په شکل کې یو شیز ورکول، نو دا هم ښه کار نه دی. ځکه د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې د قبیلې ازد یو صحابي و نبی علیه الصلاة والسلام د زکات اخیستو دپاره مقرر کړی، نو خلکو به هغه له څه تحفې ورکول، څه ګفټونه به یې ورکول. چې نبی علیه السلام له رالو
نبی علیہ السلام ته وایي د الله رسوله دا مال چې کوم دی نو دا ستاسو دی او دا مال چې کوم دی نو دا زما دی. نبی علیہ السلام غصه شوي دا کومه قصه ده؟ دا زما او ستا دا ستا مال دا زما مال داسې دي. وایي د الله رسوله دا خلکو نه چې ما زکات راټولولو نو دا به زکات کې راکو او دا مال یو تحفه هدیه راکړې ده. نبی علیہ السلام ورته وویل چې نه دا خو تاله د دې عهدې د وجې نه هغې دا تحفې درکوي. ته په کور کې کښېنه او بیا دې تاله دا تحفې درکړي دا ګفټونه یې تاله درکړي دا خو تاله د دې عهدې د وجې نه درکوي. نو دا څومره که د بجلۍ والا کسان دي د ګیسونو والا دي او هغې له خلک تحفې ورکوي نو دا خو د دې عهدې د وجې نه ورکوي. د دې ټولو څیزونو نه ځان ساتل پکار دي. که هغه د بجلۍ غلا ده که هغه د ګیس غلا ده حالانکه الله تبارک وتعالی خپل حقوقو کې خلکو سره نرمي کولی شي خو د عام انسانانو په حقوقو کې الله پاک هیڅ نرمي نشي کولی. عام حقوق د عام انسانانو حقوق هغه الله پاک نه معاف کوي.